د اسلامي امارت والی محمد نعیم په ننګرهار کې څه روان کړي له حقیقته خبر شي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د 2012 زیږدیز کال په نومبر میاشت کې امریکا د هلمند لپاره د اسلامي امارت نومول شوی والی محمد نعیم بالیڅ په جنوب کې د نشئی توکو تر ټولو ستر قاچاقبر بللی و او ویلي و چې بالیڅ په هلمند کې د تاریاکو په تولید او له دغه ولایت څخه بهر ته د هیروینو په قاچاق کې مهمه ونډه لري. په کندهار کې حاجي ګل محمد بالیڅ چې په محمد نعیم بالیڅ مشهور دی د ایران لپاره د اسلامي امارت په ډله کې یوه اغیزناکه څیره بلل کیږي. بالیڅ چې په نعیم بالیڅ مشهور دی په 1998 زیږدیز کال کې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې زیږیدلی او په خټه پښتون بالیڅ دی. نوموړی د اسلامي امارت د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د قومونو او قبایلو چارو مرستیال وزیر او ورپسې د ملکی هوایي چلند د مرستیال وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده. په 2000 زیږدیز کال کې د اسلامي امارت د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته هغه د کندهار له لارې کوټې ته لاړ او هلته یې سراپي پیل کړه چې له لنډې مودې وروسته پرې پاکستاني پولیسو چاپه ووهله. نعیم بالیڅ په 2002 زیږدیز کال کې د پاکستاني پولیسو لخوا د تورو پیسو د سپینولو په تور ونیول شو، خو له 2 اونیو زندان وروسته بیرته خوشي شو او له خپلې مشرې میرمنې سره ایران ته لاړ. له لنډې مودې وروسته بیرته کوټې ته وګرځېد او هلته د اسلامي امارت د پوځي کمیسیون غړی وټاکل شو. محمد نعیم بالیڅ په هلمند کې د ګردي ځنګل شورا جوړه کړه او وروسته د هلمند لپاره د اسلامي امارت والی وګمارل شو. نوموړی په سیمه ایزه کچه د ډالرو قاچاقبر یادېده او د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه ایران ته د تورو پیسو د قاچاق دنده هم ترسروله. نعیم بالیڅ په بهرامچه کې د نشئی توکو کارخونې لرلې چې په 2009 زیږدیز کال کې پر کارخونو بمبار وشو او د نوموړي د تره زوی پکې ووژل شو. د منځني ختیځ څیړنیز بنسټ د انټرپول له مخې چې نعیم بالیڅ د راحت ټریډینګ کمپنۍ په نوم د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې پیسو د تبادلې له شرکت څخه کار اخیستی. هغه د ولسواکۍ له پرځېدو وړاندې د لویدیځې حوزې لپاره د اسلامي امارت پوځي مسؤل و او د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې یې سختې جګړې کړې دي. نعیم بالیڅ د اسلامي امارت یو له هغو قومندانانو څخه و چې د ملا اختر محمد منصور د مشرۍ لپاره یې د اسلامي امارت ګڼو قومندانانو ته جرګې لیږلې وې او د اسلامي امارت د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور له نږدې دوستانو څخه ګڼل کېده. امریکا ویلي و چې قومندان بالیڅ په هلمند کې د اسلامي امارت مشر دی او د پاکستان او ایران له لارې د نشئی توکو د قاچاق امکانات برابروي. د امریکا واکمنۍ د نشئی توکو د قاچاق د مشرانو د نوملړ قانون کینګ پین ACT له مخې حاجي ګل محمد نعیم بالیڅ په دې تور نیول شوی و چې د اسلامي امارت او ایران ترمنځ اړیکې یې تنظیمولې. نوموړی د ملګرو ملتونو د بندیزونو په نوملړ کې هم ګډ دی. ملا نعیم بالیڅ 3 میرمنې لري چې په کابل، ننګرهار او هلمند کې اوسیږي او د راپورونو له مخې د نوموړي 2مه میرمن د ایران بالیڅ ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.